ته د چا د زړه نه څه خبرې بیا په څاڅکو په سمندر ډکېږي مالې زه خدای بیا مونږ ته هم راکړي ما خو ډېر په تمه کړي ما زه بیا والم خو بیا ته زما سیاستو ته ګوره چې بیا زه څنګه سیاست کوم یو ورځ یې 50,000 روپۍ راته نیولې بیا زه دا خوښه وم مالې نه وری مینې ورځې مې خوښېږي شولې سره مې ورانه خټه ده یو کال یې لاړم مکتب ته همداسې لکه کورو سره مې نږدې و که نه بس خوشې کېنولې و ته به راباندې راغله مالې داسې رقم مکتب مالې زه به امجده سوده کړم خو نامجده سوده شو نو زه سوده شو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګران دوستانو خدای دې چې جوړ او روغ ویاست زموږ د نن ورځې میلمانه چې دی امجد خان او همدغسې پلار یې ده امجد خان هغه وړوکی ماشوم ده چې ماشاءالله دې الله پاک په دا کم عمر باندې ډېر لوی ذهن ورکړی ده تاسو به مخکې هم ویډیوګانې لیدلې وي نو ورځو امجد خان سره غږېږو او همداسې پلار سره یې غږېږو د دې د ژوند کیسه به اورېدلې وکړئ امجد خانه څنګه یې وروره ښه یې طبیعت ښه ده خیر و خیرات ده ته څه دی شکر ده الحمدلله ستړي مه سئ محترم ښه یاست جوړ یاست نوم مو چې ده وروره امانګل ډېر ښه امجد خانه څنګه ده ژوند والله شکر ده ګزاره کوم ګزاره کوئ څه کار کوي امجد خان همدا ښار کې دا پاکټې خرڅ پاکټې خرڅوي څو روپۍ راوړئ د ورځې بس کله څه چې کله یو نیم سل کوم ځای کې خرڅوي پاکټې همدې ښار کې ښار کې خرڅوي او کور مو چیرته ده دې سبز دې سبز نه راځئ ښار ته بلې هلته دې سبز کې بازار نشته چې خرڅه کوي بازار شته خو هلته څو ګري نه ټول غریبانان دي همدا ښار کې دا مالداره خلک راځي چې سودا دي ښار کې واچوي ښار کې بیا خلک اخلي درنه ښه ډېر ښه څو کلن یې امجده 8 کاله به یم 8 کاله یې ښه ډېر ښه او پلار مو څه کار کوي بس همدا کله همدا سیمټ کار کوي او کله همدا سیمټ راشي دا خالي کوي چې دا ټیلر یې وړه همدا او ته خلطې خرڅوې ښه ډېر کور کې څو نفره یاست 9 نفره یې نو 9 نفره یاست نو وروڼه دې شته تانه مشران نه ما نه یې وړکې ده نور نشته مشر ته یې د کور آفرین مشر ته یې او کار هم ته ورته کوې پلار مو هم ده ښه ډېر ښه کشران وروڼه دې شته یو دانه ده ښه او یو د پلار ده یو ته یې مشر نور دې وروڼه خویندې دي ښه ډېر ښه امجد خان دا مو امانګل وروره دا مو مشر زوی ده دا مشر ښه مشر زوی او خپله دې چې ښکار کوئ تاسو خپله ښکاري کوم لکه دیاړي میاړي پوه شي کله یو موټر راشي بس انډیوالان راته زنګ وایي چې راشه موټر خالي کوم اوس لږ کار هم کمزوری شوی ده اوس دومره چې نه راځي او ګزاره کېږي دا کار باندې چې کوم ته کوي والله خو په 300 روپۍ باندې 200 باندې به څه ګزاره وشو کیلو اوړه راوړم هغه د ورځې خورو بس خو مونږ به دا یېري کوم مریض مونږ ته پیدا نه شي چې هغه به څنګه کوو 300 روپۍ کې زه کم سر ته واقعا چې نه کېږي او زوی باندې هم کار کوي دا غریب هم لګیا یو 200 روپۍ راوړي د ورځې دا کله 100 راوړي کله 80 راوړي داسې خاص مزه د دم نشته د مخکې ویډیو کې ویلي و تاسو نه شکایت هم درلوده چې شکایت خامخا لري شکایتونه خو یې ډېر پوره کولی نه شو نو چې مونږ څه دغه یې خو پوره به یې کړو کله تاسو سره غږېدلي یاست د سره چې تاسو څه غواړئ ژوند ته والله ما ته ډېرې خبرې کړي نو زه به اوس تاسو ته کومه خبره اوس یې پلار یم ما ته غونډ ارمانونه راښودلي دي نو مونږ یې خدای شته د یو ارمان هم د ده پوره
بالکل د درس په اړه څه درته ویلي دي کله درس په اړه راته ویلې چې لالا ما بس موټر راځي کاله ته او ما ښه درویشي کړي ښه ښایسته بوټان مې خولۍ مې په سر او مکتب ته زه روان یم دغه راته ډېر تاسو بیا څه ورته ویلی چې موږ ورته ویلي الله پاک مهربانه باچا ده نو اوس هغه هم چې برابروي 5-6 روپۍ خو خوري وروره او موږ سره خدای شته ده چې دومره نشته ده نو چې د غمه پې وکړو بالکل الله دې غزل وکړي ښه امجد خانه تاسو ارمان لرئ چې مکتب ته ولاړ شئ شوق یې لرئ نو بس دغسې یو ورځ نه ده یو سړي زرګون نه کوي زه دا ویښه کور ته رامې وړم زه واپې باسیکل والم خو چې د کور بلې ورځ ته مو کته ما چاته به لاس نه شو نیولی نو پرېږده چې دا زرګون کور کې ورکړو خلک باسیکل پرې والو زرګون چا درکړو چې دا واخله تا بایسکل په اخیسته هغه دې کور ته ورکړو ډېر ښه او د درس شوق لرې که نه ولې نه ملګري لرې دلته دغه کې محله کې کور سره شاوخوا که هغه مکتبو ته ځي نه هغوی هم زموږ نه ډېر غریبانان دي خو غریبانان نه دي نو پلار یې پرې نه وایي که نه خو همداسې راغټ کړي پلار یې پرې نه وایي تا باندې پلار ویل درس نه وایي نو زموږ خو غریبي ده که نه تاسې غریبي د پلار ته دې ویلي دي چې په ما درس وایه پلار درته ویل چې غریبي ده اوس نه کېږي مالې لکه یعنې څه کومک وشو مالې یو 1200 به یو ښایسته باسیکل والم مالې چې مکتب ګاډی راځي ګاډي به بېله خرچه غواړي ولې باسیکل دی یو غوښتې زه راځه او خپل بایسکل به دې دا خلک چې ځي په لاره باندې مکتبو ته دا خلک چې وینې ته څه احساس کوي مالې دغسې مونږ هم روان وي چې مونږ نه هم یو شی جوړ شوی وي خلک وګوره د خلکو زامن دي دا ما ته وویل د خلکو زامن دي لندن ته ورسېدم والمن کوم ځای ته لاړ شو تا ورته ویل چې زه هم درس ویم زه به هم لندن ته ولاړ شم نو او دلته درس وی دغه افغانستان کې انشاءالله کارونه او هر څه شته چې دلته درس وی هر څه کېږي آباد به شي او کالي بس افغانستان به هم ښه جوړ شي نو بالکل څه ارمان دی دغه کې چیز جوړېږي چې غټ سي درس وی چې ځوان سي چیز جوړېږي چې خوند درکوي لکه یعنې ډاکټر جوړ شو لکه یعنې مریض راځي خپل کور کې هم چې مریضي راشي بالکل همدغسې یو شی جوړ شو چې خلک هم ووایي چې والا هغه د دا مانځی خو لکه ډاکټر خو جوړ شوی ده که نه زمونږسې ګرځي هغه د امجد خان ډاکټر ده نه ډاکټري دې خوښېږي چې ډاکټر شي ډېر ښه بس خدای دې ارمان در پوره کړه چې درس وی انشاءالله رسېږي ډاکټر کېږي څومره وخت کېږي چې دا پلاستیکونه خرڅوي ولا همداسې یو میاشت 2 میاشتې به کېږي چې هر څه خو دلته سم کار هم نه کېږي جلال آباد ښار کې بنډیوالان هم دي هغوی رانلي مې همدغه بس همدغسې هغوی هم ولا ډېر ښه کړي یو ورځ یې 50,000 روپۍ راته نیولې وې زه دا خوښه وه مالې نه تل ولې نه مالې داسې خلک دي د هر سړي په رنګ پوهېږم چې ولا دا سړی ښه ده دا بد ده خو مالې سبا به درته وړلي چې پیسې مې بیا ورته د کمه کې تا ځکه نه واخیستې چې اوس به یې راکړې بیا به سبا بېرته رانه وغواړي نو من خو دغه سوچ هم جنګوم دا سوچ دې هم جنګولی ډېر ښه او دغه د مخکې دی دا یو نیم میاشت مخکې دی چې ښکار کوو چې پلاستیکونه دې نه خرڅول ولا همداسې بټۍ کې لګیا وم بیا زما بټۍ کې لرې که طالبان هم نه پرېږدي بټۍ کې لګیا وې د خښتو بټۍ کې هلته دې چې ښکار کوو هلته مې ټپال شاړه ټپال دې شاړو له پلار سره یو ځای وې او پلار سره دې کومک کوو ډېر دا پلاستیکونه چې خرڅوي دا دومره عمر کې چا خو څه نه دي درته ویلي څوک څه نه درته وایي داسې خلک شته که نه په دنیا کې هر رقم خلک شته یوازې ما او ستا غوندې خو نه شته ته ورشه څوک هر عمل کوي خو ته د چا د زړه نه څه خبرې ښه منګل وروره تاسې اوس ویلې چې موږ روزانه څه کار چې مخته راسي هغه کوو څومره وخت کېږي چې همدغه کار کوئ والا ډېر وخت کېږي تقریبا یو
لس 12 کاله کېږي چې زه خپل همداسې کار ډېر ثقیل کارونه ما وکړل پوه شو وایي زه به امجده سوده کوم خو نامجده سوده شو نه زه سوده شو والله کاروبار خو چې دا ګوره په پیسو جوړېږي او په تش لاس باندې ته څه کار وکړې خو بیلچه د بیلچه به یې لاس کړي یا به موټر بار یا به چېرته والې پارک کړي بالکل همدا روزانه بس د بچو بس روزانه 200 250 پیدا کو به د بچیان ته بیا وړه راوړي او غوړي راوړي او بس یو شی نیم شی په کور ته راوړو هلته د کور کرا راپسې ده په افغانستان کې موږ یو لږ ځای نه لرو چې خپل کور هم میلانو دی کور کرا نه بخلاص کور ما هم خپل نه ده نه کور هم نه کته خپل ده نه دلته یا کرایه ورکوئ کرایه اوسېږو دته مې ویل سږ کال بیا خیمه واخلو یو جاکړ کې بیا ودرو بله لاره خو نه لرو دغه پیسو نه کور کرایه بیا ورکوئ که کور خوراکي توکي شته داسې چې الله خو وروره ګله بس چې مثال د ورځې مونږ یو شل روپۍ خزانه م لګولې هغې کې اچوو وي او کني هم هغې کې اچوو ولې هغه سړی خو مونږ نه غواړي که ورې نه مونږ ته وایي زر وروره بل سړی راځي پکې نو کوم هسې لاړ شي خزانه مو یک چې هغه کې جمع سي د کرایه وړوکی بکس مې اخیستی ده شل روپۍ پکې اچوو چې میاشت پوره شي ستې هم هغې د لارې وړو یا د امجد خان هم دا بکس ته پیسې ورچوي بس امجد خان خو یې ډایرکټ ګمل ته وړي او ورکوي پوه شي ژبې دا د کور ده کله یو شی او کله بل شی بس ښار کې تیار سبعین یې پوه کړو چې ځي دغه شی ورسره راولي او 500 بوره راولي او 500 یو بل شی ورسره راولي خلک چې په دا لاره اوس تېرېږي خلک دې پېژني چې ته امجد خان یې خلک څه درته وایي یا ته خوشحاله چې خلک وپېژندلې مشهوره شوې چې وپېژني ماله لکه هنډوالان هم چې پېژني خلک امجد خان اوس د چیز ده دی حساب کې د چیز ده دی نو داسې یو 10 کاله مکتب ویلی ده نو لا اوسه پورې یو کال یې لاړم مکتب ته همداسې لکه کورو سره م نږدې وو که نه مالې زه دا تره زامن هم ورکېږي مونږ به هم ورکې شو نو چې مالې لږ پر ورو بیا په ساس سمندر ډکېږي نو ورځې چې ګورو مار ته یې کېنولي وو نه یو شی راښیي نه یو شی بس خوشې کېنولي وو ته به راباندې راغله مالې داسې رقم مکتب ته درس ترغلی وې هغلته مریض شوې مالې درس هغه ته وایي چې درته وایي سوري ته دې کښېنئ ښایسته دغه کې دې کښېنئ خیمه کې درته وایي چې دا شی ووایه دا شی ووایه درته زده ده نه ده زده خو هغه بیت هماغه استاد یې درښیي که نه بلکل استاد یې درښیي دا شی ووایه دا شی ته به یې زده کوې بېرته نو مونږ یې تش کښېنولي وو تش په کور کې م کښېناسته پیدا نه کوي اوس د حساب دې زده ده امجد خانه نه مړه چېرته م زده یو دوه درې دې نه دي زده زده دي راته ته یو دوه درې وایه تر څو پورې دې زده دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 15 16 17 19 همدومره راته زده نه شوي وو یا دا حساب دی دغه کې زده کړی د خلطې چې دې خرڅولې دلته که مخکې نه دې زده وو وخته نه مې زده وو یا دا خلطې چې خرڅوې دا کې خو خلطه 100 روپۍ ده لکه یعنې 15 راشي او په لاس یې خرڅوم په لاس یې خرڅوم دغه حساب یې څنګه کوې چې ماښام ته څو کور ته وړې څو درته پاتې کېږي لکه یعنې یو ورځ 1.5 سل داسې دغه 10 خلطې واچوم بیا که ټولې یو ورځ مې ټولې ختمې کړې 1.5 سل 1.5 سل اوبو خلطې مې اچولې وې 10 دانې 1.5 سل یې وګټلې دې کې دا شل کرایه لاس په لاره وخوړل شوې دا ټول حساب دې کولی سې ښه ډېر ښه یو څو عمر مخکې د یوه ویډیو جوړه کړې وه پلار پسې دې ډېرې خبرې کړې وې ډېر ګیلمن وې ته بیا پلار خو دې څه نه درته ویلې چې کور ته لاړې پلار دا ویډیو ولیدله څه هېڅ هم نه درته ویلې چې لا ویل دا خبرې کوې خلکو ته لا څنګه
نه مړه موږ ورته وایو خو چې تا موږ باندې ویلې موږ به ووایو نو چې وله زه پلار مې را باندې ویلې بلکل زه خیر پلار مې اوس داسې وضعیت کې ده چې مطلب کور وساتي هغه هم هر څه ده نور انشاءالله هر سړی دا باید کومک وکړي چې د وطن په ماشومان باندې درس ووایي شکر د خدای پاک همدا ویډیو مې چې جوړه کړې هرې خواته راته راځي شکر دی مړه ښه یو پلار ته به مې یو ښایسته ګاډی ولو مړ یو ژوندي ته خو پکار ده خلک خو به ووایي چې وله د امان غریب و هغه د خدای پاک په یو ډول مهربانه شي بلکل هو که نه امجد خان خوراکو کې د کوم خوراکونه خوښېږي وریجې دې خوښېږي لوبیا وریجې لوبیا پخولی یې کوم شی ولې نه چیز دې زده دی پخولو کې وریجې دا خو راته زده نه دي کړایي پخولی شم هر څه چې وایي پخولی شم کړای څنګه پخېږي که راته ووایه چې اول چیز لکه یعنې اول غوړي سره کړي که نه او بیا پیاز ور واچوې بیا رومیان ور واچوې بیا غوښه بیا بس سر بې کېده نوره غوښه ده که سره کړي پخې سر څو دقیقې به په ګډې چې پخه شي تر څو پورې لکه یعنې نیمه دقیقه یو ده نیمه دقیقه یو دقیقه نیم ساعت یا یو ساعت دا دې مطلب نه لکه چې کړۍ سوځې نو بل کار نیمه دقیقه یو دقیقه ښه ډېر ښه او لوبیا چې دې خوښېږي لا وریجې دا لوبیا وریجې دې زده دی چې څنګه پخېږي هغه څنګه پخېږي هغه نه ده اول به د وریجې چې پخې غوړي دې چې سره کړه بیا به پیاز نه بس غوړي دې چې سره کړه او بس اوبه ور واچوه اوبو کې وریجې ور واچوه او سر پې کېده سر پې کېده هغه څو دقیقې به پرېږدي چې تر څو هغه به یو دقیقه یو 2 دقیقې 2 دقیقې یو ساعت او 2 ساعته خو نه بیا سوځي چې 2 ساعتې پرېږدي ښه ډېر ښه او لوبې دې خوښېږي امجده کومې لوبې دې خوښېږي لکه یعنې دا موټر چې چلوم دا خوند نه کوي او چې باسکل چلوم خوند نه کوي چې دا مخه پیږي دی ګرځې او را ګرځې ښایسته یې جوړ کړمه لکه یعنې باسکل لا سره پیدا شي او ښه ښایسته یې جوړ کړمه چې حویلۍ کې ولاړي زړه م تنګ شو راځه د بازار پلو چکر ووځو تګ پلو اخوا بټېګانو ته به هم پیزو راځو خو خدای پاک ښه ګاډی راکړې د موټر نه راته ښه ده بلکل هو نو ګاډی ښې درکړي دي خدای پاک چې موټر نه هم کوي هو هغه ترم باسکل یې ایستی مالې زه خدای به مونږ ته م راکړي ما خو ډېر په تمه کړي ما زه بیا والم خو بیا ته زما سیاستو ته ګوره چې بیا زه بیا څنګه سیاست کوم چې سایکل واخلې سیاست هم کوې که خود نو چې خپل زور ور وښایي چې تا به چلوو موږ یې اوس چلوو هغه چې چلوي تا ته زور ښیي سیاست کوي ته بله ورځ به ورته لمانمان کې بازاره پورې ویسوی نه وایي نه او مالک اوس هم خپل باسکل وی دغسې به هم پې خپار ډولو بلکل زه خدای به خپل سایکل هم درکړي بیا سیاست مه کوه ښه چې تی په وکې بیا بل سړی هم دغسې کوي ته خپل سایکل واخلې بس خپله په عاجزي زه ورځه خپل کار ګرځو را ګرځو هو نو لکه یعنې هغه په مخکې د چا په مخکې م نه بلکل او دغه څنګه ده کرکټ او فوټبال بوکسینګ شی خوند درکوي نه دا لوبې خوند نه درکوي بیخي کرکټ سره خو مې داسې ورانه ده چې بیخي ولې نه مې خوښېږي نه ولې دې نه خوښېږي څه علت ده زده دې ده په عذابۍ یو ورځ یې مې کړی و که نه خو ډېرې په عذاب کړی یم همداسې چې شاټ مې ووهه اوبو ته لاړ ویل آوټ شو همایي دغه ګوره دونه ځان هم په عذاب کړه را په عذاب کړه او یو شاټ یې ووهې هغه هم لاړې آوټ شو هغه هم لاړې آوټ شوې دا چې سمو لوبو ته ووځي هغه د راشد دی بیا خوند کوي دا ټس پس کرکټ هم خوند نه کوي دا د کله کرکټ خوند نه درکوي سم ملي لوبډله خوند درکوي چل د کرکټ وکې ډېر ښه فوټبال خوند نه درکوي هغه چې منډې وهې توپ وهې په لغته باندې هغه خوند نه درکوي امجده وروره تا به ډېر ماشومان هم وینې ډېر خلک دې وینې څه پیغام لرې خلکو ته بس همدغه پیغامونه دي نو
نور رسو وای داسې پیغام چې باید ماشوم دغه پلرونه په ماشومانو باندې تعلیم وکړي کار وکړي او چې تعلیم پې وکړي او تعلیم نه بعد پې یو کار وکړي او خپل پلار ته نه جواب نه ښه نه بد بالکل هو که نه چې پلار ته دې جواب ورکړه لکه خدای ته دې جواب ورکړه بالکل نو دغه وایي چې ماشومان دې باید د مور و پلار قدر او عزت وکړي خدمت یې وکړي جواب ورنکړي او په خپله لار ځي او راځي بالکل او پلرونه دې په ماشومانو تعلیم وکړي دغه پیغام لري ښه لارې زوی ته په بده لار ځي پلار یې په ښه لاره ولي بالکل بېشکه او تاسو محترمه که امانګل وروره که چیرې امجد خان موږ مکتب ته واچو چې مطلب تعلیم وکړي درس ووایي تاسو راضي یاست ولا نه ولا بیا اردو باندې کار نه کوئ نه کوم بعد که چیرې دی کار وکړي مطلب همدغه د پلاستیکونه خرڅ کړي 200-300 به دې ورځې کور ته راوړي لا به کمې راوړي په هماغه 200-300 نه پوهېږم چې تاسو به هېڅ بم نور هم سختي به ځان نه روژه به ونیسو خو چې دا سړی اوس تعلیم کې شي به شي یو ثبات یې نه یو څه شی جوړ شي بالکل تعلیم وکړي هر ورځ مطلب کومه ورځ چې دوی مکتب ته ځي او کومه ورځ چې کار ته ځي نو کار ته چې ځي له هغې ورځې نه د مکتب ته چې ځي هغه ورځ ډېره فایدهمنه ده ګټه په هغه ورځ ډېره ده ځکه چې د آینده مو سره جوړېږي د آینده نسل کورنۍ هم په پښو درېږي چې یو نفر په کور کې تعلیم یافته وي ټوله کورنۍ په وسه ده نو درس انشاءالله ښه ده موږ خپل کوشش کوو اوس یو بل مشکل سره موږ مخ شو چې فی الحال چې اوس د مکتبو چهارنیمه امتحانونه تیر سول که نه امجده چهارنیمه امتحانونه تیر سول وړکیتوب نه توره ونه کې ولا چې غټ شي نه شي کولی بالکل بیا به سر به دې نیولی او ګرځي به او وړکیتوب نه توره همدغه ده چې خپل درس سړی وایي که نه وړکیتوب نه ما ته خلک وایي ته دومره چالاکه یې چې ولاکه دې وایي د چا پلار سم دغه دي مالې وکنه مالې مو سره 500 والی هم نشي بالکل 500 نشي وای مالې که غریبانان زه خیر ده مال غریبۍ کې هم شرم نشته مالدارۍ کې بالکل غریبۍ کې شرم نشته دا خبرې چا در ښودلې دي دغه بیداري او دا کیسې چا درته کړې دي نو بس دغسې نیم مور پلار راښودلي وو نیم خدای نیم خدای در ښودلي بازار کې چې ګرځي همدا هر څه به زده کوي انسان ښه امجد خان ما مخکې هم درته ویلې چې مشکل ته دا ده چې مکتبونو نیم کال تیر شوی ده چهارنیمه امتحانونه تیر شوي دي نو دغه 4-5 میاشتې که نور درس پاتې وي لا کم لا زیات نو له هغه وروسته انشاءالله تعالی پلار دی امانګل استاد هم دلته ناست ده چې انشاءالله تعالی موږ آینده کال ته پلان لرو چې تاسو به خامخا ښوونځي ته شاملوو هلته به خپل درسونه ته ادامه ورکوئ درسونه به شروع کوئ نور به کار نه کوئ له دې وروسته ښه کار به هم نه کوئ هلته به خپل درس تعلیم ته ادامه ورکوئ نور به درس وایي صحیح ده او تر څو پورې چې مکتب شان فارغه کېستې به انشاءالله تعالی چې د خپلې خوښې ښوونځی دی هغه به شروع کېستې به ډاکټر هم درنه جوړ شي چې ډاکټر رانه جوړ شي بیا به غریبي ختمه شي بیا به غریبي او هر څه ختم شي بیا به خپله پیسې ګټې موټر به هم اخلې ډاکټري به هم کوي خپل ژوند زندګي به دې جوړوي او انشاءالله تعالی چې دا کار به خامخا کوو چې اوس خو نیم کال تیر ده نو آینده کال ته انشاءالله دا نظر کې لرو اوس به زو انشاءالله امجده ښه زه به امانګل استاد به هم ستاسو پلار تاسو به هم یاست زه به هلته څه پروګرام چې موږ جوړ کړی د دې کالو اول به 2 جوړه کالي وکړو څنګه خوښه ده کالي دې خوښېږي ولې نه خوښېږي دا وګوره خیال دې کړی موټر کې چې ناست یم همدا کالي دي که نه دي او ویډیو کې چې دې همدا کالي دي او تر اوسه دې هماغه کالي پسند دي نو نور نشته موږ اوس ځو ښار ته خیاط ورځو یو 2 جوړه کالي به ته جوړ کړې یو 2 جوړ به امانګل استاد جوړ کړي پلار مو هغه به بوټان به مو اخلو هر څه کوم ضرورت وي تاسو چې کوم شی نه لري هغه به ټول برابر کړو صحیح ده نور مننه تاسو نه هم امانګل استاد چې راغلی مننه خیر اوسې نه تا نه هم مننه
امجد خیر شه ګران دوستانو د امجد د خبرې مو واورېدلې نو اوس زه چې امجد خان ته یو 2 جوړه کالي فرمایش ورکوم داسې پلار ته هم نو ورځو انشاءالله چې د مکتب سوداوي او بیګ او شانې هم ورته برابر کړو نو تر دې دمه چې را سره وي مننه کور ودان ملتیا مو نور هم وکړئ